امان د کور د انګړ چمن په 5 ساعتونو کې ریبي. کریم همدا چمن په 3 ساعتونو کې ریبي. که چیرې دواړه یو ځای ریبل پیل کړي نو د چمن ریبل لپاره به څومره وخت نیسي؟ راځو ګورو چې ځانته د دې وختونه څه شی دي. راځو اول امان ګورو. د امان لپاره لیکو دا یو چمن راخلي په 5 ساعتونو کې ریبي. یو چمن په 100 ساعتونو کې په 5 ساعتونو کې. ښه، دا موږ داسې لیکلی شو چې 5 ساعتونه په یو چمن باندې، خو په دې شکل ډېر صحیح ښکاري ځکه چې دا موږ ته نسبت ښیي څومره چمنونه په څومره وختونو کې. نو دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 1/5 چمن په ساعت باندې، یا د یو چمن 5مه برخه په یو ساعت کې. اوس راځو عین کار د کریم لپاره هم کوو. مونږ پوهیږو چې کریم یې په 3 ساعتونو کې ختموي. نو کریم لپاره څومره دی؟ یو چمن په 3 ساعتونو کې ختمیږي. کریم یې په 3 ساعتونو کې ختموي. دا موږ داسې لیکلی شو چې 1/3 د یو چمن په یو ساعت کې کریم څنګه کوي؟ دا ریبي او کار یې ختموي. اوس راځو ګورو چې دا په شریکه دی نه، دا دواړه چې په شریکه کار وکړي په څومره وخت کې چمن ریبي. نو لیکو چې A جمع K. نو که داسې فرض کو چې فرضوو چې T هغه وخت دی چې په ګډه دوی پکې چمن ریبي. نو ټي چې هغه وخت شي چې دوی پکې په ګډه دا چمن ریبي، نو دوی دواړه به څنګه کوي؟ یو چمن به په څو کې؟ په ټي ساعتونو کې دوی ریبي، په ټي ساعتونو کې. او دا ولیکلی شو چې 1/T د دوی څه شی دی؟ هغه د ریبلو او د وخت ترمنځ نسبت دی. 1/T برخه د چمن په فی ساعت کې دوی څنګه کوي؟ ریبي. نو دلته اوس موږ سره د امان د ریبلو وخت دی، دلته موږ سره د کریم د ریبلو وخت دی، او دلته موږ سره د دوی دواړو په ګډه چې کوم ریبي د هغې وخت دی. نو د دوی په ګډ باندې ریبلو وخت مساوي کېږي د امان وخت جمع د کریم وخت سره. نو چې امان په یو ساعت کې 1/5 برخه د چمن ریبي او کریم په یو ساعت کې 1/3 برخه د چمن ریبي، دوی ګډ وخت به مساوي شي، دوی شریک وخت به مساوي شي 1/5 جمع 1/3 سره، ځکه دی په 1/5 برخه د چمن ریبي او دا 1/3 برخه د چمن په یو ساعت کې ریبي. نو راځو دې ته لیکو چې 1/5 د امان د ریبلو وخت دی، او دلته ورسره واحد نه لیکو، جمع 1/3 د کریم د ریبلو وخت. دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي له 1/T سره، 1/T سره. نو اوس موږ دا د ټي لپاره حلو. نو ټي لپاره چې حلو د دواړو لپاره مشترک مخرج 15 راځي. دا به شي 3/15 جمع، دا به شي 5/15. دا به مساوي شي له څو سره؟ مساوي به شي له 1/T سره. د دې ځنه مونږ پوهیږو چې دا مساوي کېږي، دې نه به جوړ شي 3 جمع 15 8 کېږي. نو دې نه به جوړ شي 8/15. دا به مساوي شي له 1/T سره. زمونږ ټي په کار دی، نو دا به د دې به یو معکوس واخلو، دا به هم ورسره معکوس شي تر څو مساوات په خپل حال پاتې شي. نو دا به په لاس راشي چې 15/8 دا مساوي شو له څه سره؟ مساوي شو له ټي سره. نو دا شو 15/8 ساعتونه، بلکې 15/8 ساعتونه په چمن باندې. تر دې ځای پورې موږ سره چمن پر ساعت، دلته هم موږ سره څه شی واحد، دلته هم چمن پر ساعت و، خو دلته چې موږ دا معکوس کړو نو دې نه اوس ساعت پر چمن جوړ شو. نو لیکو چې ټي مساوي شو 15/8 ساعت پر چمن باندې، او 15/8 دا مساوي کېږي له څه سره؟ 1/8 سره. نو یو ساعت دا شو 7/8 چې موږ دقیقو ته اړو، د
دې نه به جوړېږي یو ساعت کې مونږ سره 80 دقیقې وي، نو 80 ضربې 7/8 دا مساوي کېږي 52.50 سره. معنا دا چې ټي مساوي شو یو ساعت او څومره 52.50 دقیقې. دا به دلته ولیکو، دا د دې ټي قیمت شو. یعنی دغه یو چمن د ریبل لپاره چې دواړه په شریکه کار وکړي دومره وخت ورته په کار دی.